السلام علیکم دوستانو. د افغانستان او د زمبابوې ترمنځ د ټیسټ لوبې لومړۍ ورځ پای ته ورسېدله. زمبابوې د افغانستان څخه 2 منډې مخکې سوه، لا هم 15 لوبغاړي د ځان سره لري. که زمبابوې په اوله پاڼۍ یا نوبت کې ډیره مخته ولاړه نسي، لا هم هیله شته، خو په دې شرط چې په دویم ځل افغان منډه جوړونکي د 180 منډو هدف وټاکي. دا پیچ سپین کیږي یا چورلیږي. له ویلیمسو رضا ور اخوا نور لوبغاړي شاید د افغان ورو بالرانو سره ډیر ونه چلیږي. د راشد تشه واقعا حسابیږي، بې له هغه دې نه سو په دې هیله چې سبا افغان منډه جوړونکي ښه وځلیږي، خو چاته مو هیله ده. افغانستان د لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپوهنې پرېکړه وکړل. په 40 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 111 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې ابراهیم ځدران او افسر زازي ترسره کړلې. عبدالمالک د نظرباني لخوا په لومړي بال بولډ اوټ سو. ابراهیم ځدران په 41 بالونو باندې 11 منډې ترسره کړې. رحمتشاه په 8 بالونو باندې 6 منډې ترسره کړې. منیر کاکړ په 23 بالونو باندې 12 منډې. حشمت الله شاهدي په 14 بالونو باندې 15 منډې. همدای شان افسر زازي په 20 بالونو باندې 20 منډې. افزغر افغان په 14 بالونو باندې 14 منډې. عبدالواسع په 42 بالونو باندې 3 منډې. حمزه وتک په 15 بالونو باندې 14 منډې. یمین احمدزي په 7 بالونو باندې 1 منډه. ظاهر خان هم په 0 اوټ. د زمبابوې لپاره مزرباني په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړه. نوموړي په 12 اوره کې 3 اوره میډن وکړل، 48 منډې ورکړلې، 4 مهمې خطرناکې وکټې واخیستلې. نیاچي به په 10 اوره کې 1 اور میډن وکړي، 14 منډې ورکړلې، 3 وکټې واخیستلې. ټرمپنو به په 12 اوره کې 15 اوره میډن وکړل، 24 منډې ورکړلې، 1 وکټې واخیستل. بورل به په 1 اوره کې 1 اور میډن وکړي، 9 منډې ورکړلې، 1 وکټې نه ده اخیستې. سین ویلیمز به په 3 اوره کې 2 اوره میډن وکړل، 4 منډې ورکړلې، 1 وکټې واخیستل. سکندر رضا 3 اوره ترسره کړله، 8 منډې ورکړلې، 1 وکټې واخیستل. ورپسې زمبابوې توپوهنه پیل کړل. په 19 اوره کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 132 منډې جوړې کړې. مسویل 15 منډې جوړې کړې. کسوزا په 0 اوټ سو. مسکنډا په 7 منډې باندې اوټ سو. سین ویلیمز په 450 منډو ناټ اوټ ولاړ دی. مدویل په 0 اوټ سو. سکندر رضا په 43 منډې اوټ سو. بورل په 8 منډې باندې ناټ اوټ ولاړ دی. لومړۍ ورځ پای ته ورسېدل، نور بیټینګ به سبا کیږي. د افغانستان لپاره امیر حمزه وتک تر ټولو بهترینه توپ اچونه ترسره کړه. نوموړي په 18 اوره کې 1 منډې ورکړلې، 4 مهمې خطرناکې وکټې واخیستلې. یمین احمدزي په 9.1 اور کې 20 منډې ورکړلې، 1 وکټې واخیستل. دا د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د ټیسټ لوبې لومړۍ ورځې حال. که مو دا معلومات خوښ شوي، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.